ملګرو نن غواړم چې تاسو ته په دغه ویډیو کې د وایلډس د پیکیج فعاله کولو طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو په وایلډس کې خپل ځان ته پیکیج فعاله کړو. لومړی راځم د وایلډس اکاونټ داخلوم. دلته به تاسو خپل یوزرنیم ورکړئ او وروسته به مو پاسورډ ورکړئ، بیا لوګو ان کړئ. تاسو ته به د وایلډس یو دغسې عمومي صفحه راخلاصه شي. دلته تاسو وینئ چې ځینې وایلټونه شتون لري چې هغه فعلا تش دي. نو راځم ګرانو ملګرو، په څومره اندازه تاسو غواړئ ځان ته پیکیج فعاله کړئ. پیکیج د $50 څخه شروع کیږي تر $10,000 پورې. نو تاسو ګورئ وینئ چې زما په اکاونټ کې $50 شتون لري. نو زه غواړم چې ځان ته پیکیج فعاله کړم $50. تاسو هم را سره مل شئ. راځم دلته په ډیش بورډ باندې مې کلیک ووهئ. په دغه کونج کې دا درې لیک چې دي، وروسته ډیش داسې یو صفحه ماته راخلاص شوه. ځینې اپشنونه پکښې کې دي چې د پیکیج، وایلټ، بزنس، نیټورک، ترانزیکشن، دا هر څه به تاسو ته په راتلونکو ویډیوګانو کې تشریح کوم. نو راځم په دغه دویم اپشن باندې کلیک کوم، د پیکیج. کله چې دا پیکیج ماته راخلاص شو، تاسو وینئ ملګرو ستاسو په اکاونټ کې چې څومره پیسې شتون ولري په هغومره اندازه مثلا $50 شتون لري. د $50 پیکیج دلته پرچیز کولی شئ. ګورئ $100 شتون نه لري، تاسو ته دغه آپشن بلاک دی، یعنې نشئ کولی فعاله کړئ. نو راځم پر پرچیز باندې کلیک وهم چې زه دغه د $50 پیکیج رانیسم. دا پیکیج د 15 هفتو دپاره دی چې تقریبا 14 میاشتې کیږي. تاسو ګورئ ګرانو ملګرو، دلته د پیکیج نوم اول یا د TP1 دی، یعنې $50 پیکیج چې دی په $50 دی، یعنې هیڅ کمیشن څه نه لري چې تا ته دې ووایي $50 $55، یعنې هغه خپل که پیکیج چې په $50 دی هغه $50 درڅخه غواړي، نور کم کمیشن، کم فیس، کم نور داسې څه نه لري. نو راځم ګرانو ملګرو، تاسو وینئ چې د وایلټ کې $50 شتون لري. پیکیج په د پیکیج نرخ چې دی $50 دی. دلته ګورئ تاسو ته دغه یو آپشن درکول شوی دی، دلته درته وایي آیا کله چې دغه پیکیج وخت ورسي 14 میاشتې تاسو غواړئ چې دا پیکیج ځان ته دوباره اتومات فعاله شي که یا چیرې غواړئ خپله درته فعاله شي. که چیرې غواړئ چې دا اتومات فعاله شي، که چیرې غواړئ چې دا پیکیج اتومات فعاله شي، نو تاسو به دغه آپشن د چک مارک علامه ووهئ چې دا خلاص شي. او که چیرې نه غواړئ چې اتومات فعاله شي، ستاسو په واسطه باندې فعاله شي، نو بیا دا آپشن بلاک کړئ همدا شکل. نو وروسته ملګرو تاسو ګورئ دلته اکسپټ د وایلډس. کله چې ته دغه چک مارک یا دغه آپشن باندې کلیک ووهې، دلته تاسو ته د پالیسي، پرایویس پالیسي ځینې وارنینګونه تاسو ته درکړي دي. کله چې داسې دغه آپشن تر هغه وخته پورې نه اوپن کیږي کله چې تاسو دا چک مارک نه کړئ. نو کله چې تاسو دغه آپشن چک مارک کړئ، تاسو ته به د پرچیز آپشن خلاص شي. ګورئ ملګرو، تاسو وینئ چې دغه زرغون خط راغلی. زه غواړم چې ځان ته همدا پرچیز رانیسم. کمپایر باندې کلیک وهم. ګورئ رانیولس اتومات. دلته درته وویله چې سکسسفول. دلته هم وینئ د پرچیز آپشن بلاک شو ځکه نورې پیسې شتون نه لري. زموږ پیکیج $50 فعاله شو. نو مننه کوم ملګرو. ګورئ دلته لیکلي چې ټوټل پیکیج $50. د نورو ویډیوګانو دپاره را سره مل پاتې شئ تر څو تاسو ته نورې داسې تخنیکي ویډیوګانې شیر کړم. مننه کوم ملګرو.